دلته یو هلک دی هغه خو چې ټت پت شي وي دوستانو ته راته ټایم نه میلاویږي چې ورسره میلاو شو دوستانو ته ته پوه شوې هغه ورځ مې یو شړپ تې وویستو مال چې زما مخکې د دوست ټکی بیا ونه کړي په دې زمانه کې دوستان هم شته دوستان شته اذا قل مال المرء قل صدیقو پیسې در سره وي دولت در سره ډېر او شنې تورې چای در سره ملاوي دی ډېر بدن زمبی زمبی او ټوکری ټوکری کېږي چې پیسې او دولت در سره نه هر سړی به درنه څنګ کوي چې څه ونه غواړي چېرته ستا د زمانې دوستان داسې دي یو دوه په لاره روان شپه پرې راغله چې شپه پرې راغله نو یو ونې لاندې څملاسته ډېر کلک دوستان تاسو کله کله وایي دا سړی څنګه وایي دا زما جاني دوست جاني اوس زما خولې نه به م چېرته دوست ټکی نه یې اورېدلی اورېدلی هم نه وایه ماما ته خو 40 کالو نه راځي زما دوست شته نه دوست موس نشته زه چې د کوم دوستي قایل یم هغسې نه زه کېدی شم او نه پیدا کولی شم دوه دوستان دي جاني ونې لاندې څملاسته د شپې پې زمری راغی د یو چې کتلی دي چې اوفو دا خو زمری راغی او د زمري کار خو چیچل دي خوړل منډه کړې ده ونې ته ختلی دی عیار یې ورته په ځای پرېښی هغه چې کتلی چې دوست خو پرېښوې او ته ورته یوازې شوې نو هغه داسې ځان مړی کړی دی او ساه یې راښکلې ده د زمري عادت دا دی چې مړی نه خوري ژوندی خوري نو چې ساه یې راښکلې او ځان یې مړ کړی زمری راغلی ګیر چاپېر داسې دی غوږونو کې ورته پوزه والې ده او ته تلی چې تلی دی نو د یار ورته د پاس نه وي چې هلکه دې زمري درته په دې غوږ کې څه ووي هغه کوسه ډب چې پاس ته ختلی وی دې زمري درته په دې غوږ کې څه ووي وی دې زمري راته په غوږ کې ووي چې دوستا باشد کې گیرد دست دوست دوستا باشد کے گیرد دست دوست در پریشان حالیو درماندگی دیز مری را تپوغا کیوی چی دوست آغا دوستے چی د مصیبت پا وقت کے د بلا سنی سی داستا سنگ یارو چی پتا سخت رالنو دے در نونی لو خطو زمونگ زمانہ سخت در باندې رااله په ډاګه به دې پرېږدي او درنه به تښتي دوستي موستي ماما نشته خپلې مزدورۍ اوس تاسو ګورئ دې پوهېږي نه اجیان را روان دي صاحبه په موټرې سیرې تړلي په موټرې سیرې تړلي دي او موټرې ورپسې دي څه چل دی اجي صاحب راغی لکه خو راغی که نه کور دې د میردین جومات شو شورا یې ونی که نه اوس پرون یو مولانا دی پلار راځي د حج ما ته وایي چې داداجي مې راځي د حج نه او د جمعې په ورځ صدقه کول پکار دي اوس غریب سړی دی اوږې تږې د خدای نهر څه صدقه به کوې ویلې بس دیګونه میګونه به پخو دا خلق به راشي او به خوري یاره داسې غوسه راله که نه چې ما یو څو شرپتې په دې خوله وباسم ملزه زرکشه چې څه کې کوه تاسو سړیتوب اجي د حج نه راغلی دی نو دیګونه پاخه که او رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د حجة الوداع نه لاړو مدینې ته نو دیګونه یې پخ کړي هی خدایم کور په دغه حج وران که چې وران دیګونه یې پخ کړي بیا دا د شاخی تاخی زامن راوغوښته چې راشئ وریجې وخورئ پلانی حج نه راغلی دی نو عزیزانو دا نوي نوي عذابونه دي نوي نوي پرون زمونږ ملګري یو حجي ته تله نو دلته یو بل دبلدین دی هغه ما ملګري ته اواز کوي وایي تاله څېره جوړه کړم حجي ته ځو اوس څه کوې ده سره حجي ته روانې څېره ورته جوړه کړه نو هسې وایم قسم په خدای دی چې دا بوتونه د دې قوم را باندې بد لګي بوت یې را باندې بد که واده کې ګوري که په حج نه راځي او ګوري بیا چې حج ته ځي او ویې ګوري
که په مړی کې ګوري خدای په قهر عظیم اخته دا سوچ پکې نشته چې دا خدای مونږ سره کوي څه لګیا دی کم خدای چې په دارالخلافه کې اوبلان دي تل ته بوتلې او سل برمې لګیا دي اوبه نه روزي او دا درته پته ده چې په اسلام آباد به څومره زوره چولې شوی اوبو دپاره دومره خو پوهېږئ که نه اوبه لاندې ځي هغه خدای دلته هم کولی شي چې د تندې نه م هلاک کي نو د الله هره ورځ داسې حیران کن کاری چې عقل ورته حیران شي د پاکستان ټول قوت په اسلام آباد کې موجود دی او الله اوبه لاندې بوتلې دوی یدي دې روباسي که نه دا وجه څه ده د دې وجه دا ده چې د خدای د قرآن او د پیغمبر د حدیث دشمنیم په سر اغستې ده ښه ورځ به نه ګورئ ښځه د ملک سربرا کېدل دا د خدای او د خدای د قرآن دشمنی ده په سر باندې ښه ورځ به نه ګورئ مرګري وګوره خدای رسوا د زمانې کړه او ذلیل د زمانې کړه عزیزانو عرض میں داو چې دا الله هر یو کار حیران کن دی هر یو کار الله په اصل کې الہونو د الہ معنا دا حیران کن هر شي ته چې ګوره حیران بشي عقل به دې کار نه کوي اوس نوی یو عذاب در باندې بل را روان دی هغې ته به هم عقل کار وکړي دا انکم ټیکس در باندې یو را روان دی په دې بجټ کې انکم ټیکس به داسې وي چې دا په سره کې چې چابړي لګولي دي دې له به هم د ټیکس انسپکټران ګرځي چې ماما نن دې څومره لوچي خرچې کړي دومره پکې ټیکس ورکا نن دې څومره ټیپر خرڅ کړي دي دومره پکې ټیکس ورکا نن دې څومره بینډای خرڅې کړي دي دومره پکې ټیکس ورکا دا یو بل عذاب در باندې که خدای ته منظوري الله دې ډېر زر په خیر راوړي دا بل در باندې را روان تاسو خو پوهېږئ نه او د خدای هره ورځ در باندې نوی نوی قهر نازلي هره ورځ تاسو خیال راغی هره ورځ پوهېږئ نه په ځان خپېمانه به کله شئ خپېمانه به هله شئ چې د سره مو به واوړي فرعون چې لښکر وکړو په موسی علیه السلام پسې موسی علیه السلام مخکې او فرعون ورپسې چې د دریاب غاړې ته ورسېدو نو موسی علیه السلام ووایي چې یا الله اوس څه وکړم نو الله ورته وایي وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ ورځپې دریاب مې درته سیرې کړو اووه لارې ورته په دریاب کې جوړې کړې اووه لارې بعض علما 12 لارې وایي موسی سره د مرګرو پکې ور روان شو دائیں بائیں بیا د اوبو دیوالونه دي او لاره کې روان دریاب ودرېدو لارې پکې جوړې شوې او دی روان شو فرعون چې ورسېدو دریاب ته مرګرو ورته ویل چې ورځه پې که نه ته خو م خدای ځان ته وی که نه دی پوه شو دلته چې غرقېږم غیرت ونیو پې ورګډي شو موسی علیه السلام سره د مرګرو ته ووتو او فرعون چې دی منځ شو الله دریاب ته ویل چې وینیسه دریاب راګیر کو خو چې راګیر کو سره د قومه موسی علیه السلام ورته دریاب په غاړه ولاړ او تماشا کوله وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَأَغْرَقْنَا آل فرعون فرعون میں سرد آل غرق کرو وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ او موسیٰ سرد قوما تاسو د دریاب په غاړه ولاړ وئ ورته کتم تماشم کوله چې ما راونیو کتم د خدای را نیولې بنده خلاصولی شي خبره کوئ چېرته څوک خو به مړه مړي که نه که نور په خبره نه پوهېږئ او د هر سړي دا غوږونه مې
پړسول څوک مړه خو به می کنه اسپتال لبموم وړي ډاکټرانو به اپریشنې دوايانې پلانې ډینګړې دا هم کړي کنه دا خو رننګ شه دی تو وای په ایمان چې د 200 وخت کې ځنکدن شي ډاکټران ته غیر چاپیر ولاړی کنه ها ستنه ورته ویو سلسه چل کيو کله څه چل کيو کله څه چل کيو لیکن چې الله رانی ولې یو رسختای ا ډاکټرانه بچکول شي په دې خبره خپوي شي نور نه د خدای رانی ولې بنده نشي بچکول فرعون خدای راونیو نو موسی علیہ السلام ته आवाज وکړو چې استا خدای منم خو بچ میکا هغه ورته आवाज وکړو چې الان قد ندمت ولا ينفع الندم اوس پیمانه شوي دا اوس پیمانتیا سود نه لري اوس اسنک د ورخه تیر او په بیر تن جاروزی د ورخه تیر او په بیر تن نجاروزی تیر ساعت په بیر تبیا تیر ساعت په مثال مړه د لحد مړی چا دی ژوند دی کړي په جړا تیر ساعت داسي لکه د لحد مړه په لحد په مړی ته کروڑونه جړاګانې او کړ بیا را ژوند کی په تاسو باندې وخت تیر دی اوس نکی اوس بار ورځ د الله نوی عذاب ته انتظار کوي اور ورځ بد الله نوی قهر ته انتظار کوي حکمران طبقه به در باندې الله د سنرا ولی چې هغه کارو کې چې ستا سره په خوشاله شي اور ورځ باندې نوی غشي در کې منډي ابل ورځ را پس ورځ نه را پسې مولیان ټلیفونونه کوي چې محرم کې په لوډ سپیکر باندې پابندي ولګي څه پابندي ولګي ویل وای چې تقریر په لوډ سپیکر کې نه کوي مال ډیر خکار زب اول بند کم دغه خلکو ته څه تقریر وینه څه چالي پکار دی موږ څه کولی شو ځان لا غریب سره ما که زوس چل کولی شو چالي هغه چاته وای چې کوم خلک په وندو عادت دي مونږ خو بوسو ولایو نو دا الله قهر او عذاب چې ده هغه نه به سره په امن کې نه مولا بنئ طالب بنئ پیر بنئ میا بنئ سید بنئ هر سره به په خپل ځای کې راټینګ کړي اوس اذاقها الله لباس الجوع والخوف الله دې قوم ته د یری او د لوګي لباس ورواغستلو نو لوګي خو یې که خیری د یری لباس جنگ اخبار لیکلیو چې 10 لکه تخریبکار پاکستان ترانه نواته 10 لکه تخریبکار ای بس کوي تخریبکاری وکړي په دوی باندې اوس لړزان اله مولا څه چل کوي ما وروره خبر اوري سی ای ڈی स्पेशल ब्रांच इंटेलिजेंस पुलिस आर्मी मलेशिया बॉर्डर दा दुमरा महकमे सिर्फ रोटी खलासी दी چې زب اوس تخریبکار در تلاټوم او ګورم به دا محکمه څه کوي دا دغه تکړه دی اوس مل تبارو ګوري ولاړ به یو بزما دا خبرې لیکي مونږ په سی ډي وی ګرځي چې دیګر مولا چرته پیور منډا کوي خو نه بارو ګورې ته ولاړ د څه لپاره دی خو ګورئ سی ډي او انټيليجنس د ملک څه وي دیته وي په مکه معظمه کې ابراهه څه چل کړو فوج کشي کړو په کعبه باندې حکم کړو چې تاسو مکه ته مزي حج ته دلته درته زه حج جوړو دلته څنګه حج جوړه به بس یو کوټای جوړ کړو دې نه تاویږي را تاویږي یو الته صدمره تکلیف کوي چې مکه ته زیو د مکه یو سړی راغلی و چې ها هغه کعبه چې زما خدای جوړه کړې ده داغه مقابله ابراهه کوي نو هغه سړی د شپې وو د مکه
د شپې ورغله دی او د ابراهه په کعبه کې غول کړی دي چې غولي کړی دي سار دربانچی چراغ هغه وخت چې دغه ابراهه ته پته ولګی چې زما په کعبه کې چا غول کړی سیدی والے راوخته چې فورن سره غواړم په 24 غنټو کې سره را پیدا چې دکړي 24 غنټو کې دلته ثابت سره او خړې شي او مرشي انکوائری دا انٹاروگیٹ دے انٹاروگیشن دے بیا مجسٹریٹ دے بیا شیشن دے بیا ہن دے دا خدای پا عظیم قهر اخته په یو لزمکه دی چې په کلی کې چا سره جګړه شي د دیوانی کیسونه وګوره په 12 کاله کې یو کیس نه ختمي دا د کلو خلق خدای په قهر اخته کني دا د خانانو نوابانو تالی سټو او داغي ټټوانو خدای په قهر اخته 12 کاله یو لزمکه باندې لبړی او د 12 کاله کې یو کیس نه ختمي دته دیوانی کیس وي انګريزانو چې دا قانون جوړ کړو دیوانی نامه په ځکه یې خوا چې مسلمان قوم برانه خیر نه ګوري که خیری دیوانه قوم بم په د خزو پرتګ بم خرڅوي او دا کیس بلاړاوي اوس د استاد زمانه د استاد څنګه دي پھول کھلارेंगे لحد میں جن سے یہ امید تھی پھول کھلارेंगे لحد میں جن سے یہ امید تھی وہ بھی پتھر رکھ گئے سینے پہ آج مرنے کے بعد زماغه یاران چې زمرشم ماله هو په قبر کې د ګلونو صادره وغوړی لیکن وہ بھی پتھر رکھ گئے سینے پہ آج مرنے کے بعد چې زمرشما اغیم زما په سینه کانی کې خاورې را باندې راواچ دغه غلاخه خلق دی چې خاورې په ور واچي دا ستاسو غړ زیړ دوستان چې جنازو لراشي کنه دوی دا چل کړي ما ته خو ګوري ستا د قبر پتا خاورې چولې کیږي د سپېګمو ته رومال نیولې هلکه دا څه چل دی وې دوړې راځي دیخ دې قرآن کا ته خو زما یار نو زما د قبر د دوړو نه مستپریز کې دا څه دي کړی دا غوړ چې راشي ستاسو جنازو له خوشحاليږي خو کې ډېر یا چې سپېره مرشي او ارباب ولا راشي الله قربان ارباب سیبم راغله کور دې د پلارم وران دي چې ارباب ته جنازې لراشي تاسو پوه شئ بیا د خاورونم سپېګمې پټي نو عزیزانو عرض مې داو چې دوستی کم زیاده تعلق کم زیاده هیڅ نشته ټول زبانی جمع خرج مولانا روم نن 9.5 کال مخکې ویلي 9.5 کال یارانه زمانہ مثل گل اناران یارانه زمانہ مثل گل انارن در باغ آشنائی بوئے وفا ندارد وې د دې زمانه یاران دسی دي لکه د انارو باغ لچ په موسم کې ورنوزي تک سره سره ګلونه نیولي رنگ ډیر خسته خو چې پټول باغ کې وګرځي بوی به در نشي کبوی کوي تاسو هغه ډیر غوړ زیړ بوی صاحب اختر دې مبارک شو ځان باندې سپریم ری کړیو شکر دې اختر کې خزلک بچ شوی و ما کیږي لار لنډوي لار یو خو چې په لار رواني دا لاسونه ور جوړه تکړه خجوړه داسې بده منجي را منجي یو لمه غوړز وی چې لار لنډوا خونه دی ورانه شو وخت کم دی کټه ګوته دی نیولې دا منجرا منجم ز خضر علیہ السلام مسر لار لنډوا لار فضل وقت مزایا کوا فضل مجلس مکوا اللہ اللہ کوا ایک بار اللہ کہنا دونوں جہان کی نعمتوں سے بہتر یو زلدی چې الله وې د دوړو جانو د نعمتونو نه بهتر زړه عادت کوي جب عادت کوي
الله 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 الله. بلم لا څوک شته په دنیا او په آخرت کې پکار راتلو والا بل څوک شته؟ دی وجنا تب په ورځ د قیامت کې به حیران ولاړې، په هغه ورځ کې به په دې ژبه چلند نه کړې. که ډېر چالاک د زمانې نو د قیامت په ورځ به ستا ټوله چالاکي چې دا ختم شي. تب په ورځ د قیامت کې به حیران ولاړې، په هغه ورځ کې به په دې ژبه چلند نه کړې. حافظ نور پوسنو یارانو منازېږه. یارانو پورې مې ټکی وکړو، دا شعر خو ټول جمعات وایي. حافظ نور وایي پوسنو یارانو منازېږه، پخلا غلیم ته چې خوږه پیاله د قندو نه کړې. پخلا غلیم ته چې خوږه پیاله د قندو نه کړې. که په قدر په قیمت برلې اسمانې. اوه صدر لغاری دی، لغاری ورته وایي که لاهوری ورته وایي؟ صدر لغاری دی. دا یو چټ چا ایښی دی، دا چا کېښی؟ ځان خو ښیې که نه چې لږ د بیخوم که نه. دا ملک نور ټول ټیپر شو چې د بېنظیرې حج شوی دی که نه دی شوی. خدای دې کور روان که ستاسو حج کېږي، ستاسو کېږي. تاسو راشئ چې څومره حاجیان راځي، حاجي په حکم راځي که نه راځي. دا چټ کې لیکلي بېنظیرې حج شوی دی که نه شي. او بېنظیرې حجونه سره څه کار دی؟ خو مفت چانټي ده ویې خوړه او راله. تاسو حجونو سره څه کار؟ حج خو په ټول عمر کې یو حج فرض دی. دویم حج له چې ځې هغه پیسې غریبو له ورکول کې د 100,000 حجونو نه زیات ثواب دی. دا خو حج نه دی، دا خو سیل دی. شوی دی که نه شي؟ منځنه پټ غوندې ما ته ځان رسته وښایه کړي بمبکوم دی. ته په دې خبرو پوهېږم. که په قدر په قیمت برلې اسمانې. لوی سړی سه، وزیر اعظم دی، وزیر دی، صدر دی، پلان خود بینی مکر د خاورو بندیوالی. بادشاہ د زمانه تورو خاورو لاندې بیا یوازې پروتي که نه پروتي که نه. بیچاره عاجز ور بشي تور تملا، که رستم غوندې د دهر پالوان یې. کم زمان به مزغې مات ریز مریض پریوزې، کم زمان به مزغې مات ریز مریض پریوزې. سو بسور په اس د عمر تیز روان یې. د اجل په نقارو بدی تاراج کا، که د درستی دنیا راج کوي سلطان یې. مرسلان پیغمبران مرگی خاموش کړه، مرسلان پیغمبران مرگی خاموش کړه. چې یخلی وی په سنا د رب ګویانې. دا د خامه اندېښنه د کم دلیلا، چې ازغي کري په تما د ریحان یې. قافلې چې د یمین شمال بیلیږي، اے حافظه تب مل د کم کاروان یې. قیامت کې چې حساب خلاص شي، یو ډله به ښي طرف ته جنت ته روانه شي، بله به ګس ته دوزخ ته روانه شي. نو حافظ صاحب وایي چې قافلې چې د یمین شمال بیلیږي، اے حافظه تب مل د کم کاروان یې. اس پته نه لګي چې ګس طرف ته به دوزخیانو کې روان یم او که ښي طرف ته به جنتیانو کې. تاسو ته خپل انجام پته ده؟ زما عزیزانو، دا الله هر کار حیران کن دی. عثمانه چې ساوزي دغه بدن دی، زما لاسونه وګوره خوځي، سترګې خوځي، شونډې خوځي، ژبه خوځي. اوس تخته مې واچئ، پته مو
نه لګي چې څه شی مانه ووتو چې زه به پې خوځېدم پوهېږئ پې تا نه څه ووته چې ته به پې خوځېدې دا حیران کن شی دی که نه دی دا الله نوې کرشمه وګوره په اسلام آباد کې اوبه قات کړي اوبه قات کړي اوس اسلام آباد غوندې ښار کې آرډر شوی دی چې چمنونو له اوبه مه ورکوئ او لام به یم په هفته کې یو ځل اوبه نشته د 100 کوو آرډر یې ورکړی دی او برمې لګیا دي چې څومره یې وایي هومره اوبه لاندې ځي اوس تاسو وایئ په ایمان خبرم دی ما خو تاسو ته وایي چې خبر ته ځکه نه یې چې یو سړی مړو په قبر کې ته ملیکو تپوس وکړو ویل من ربک هغه ویل ویل من ربک پرېږده مړه څه رب کې یو قپ مړی بني وږی ما تاسو هغه خبرم نه دا پتا هغه خلقو ته لګي چې د چا عقل دماغ د سړو وي انسانی دماغ لري سوچ پکې وي فکر پکې وي نن سبا د لوی لوی خلقو سرونه چې دی هغه د کاڼي ور پورې تړلي دي نو تاسو به زه څه ګرموم یا ځان به څه ګرم عزیزانو دې عظیم قهر ته وګورئ چې اسلام آباد غوندې ځای کې الله وبخ کته بوتلی نشته اوبه دا چا ویلی دي دا قرآن ویلی دي چې کم قوم د خدای نه سرکش او باغی شي کم قوم نو الله ور سره څه چلو کی اذاقها الله لباس الجوع والخوف الله غ قوم ته د لوګي او د یری لباس ور واغوندي نن ټول پاکستان ته د لوګي لباس ور اغوسته شي آئنده نور عذابونو ته تماشا کوي که خدای ته منظوري